ورنو يشبك صفات داسي چار کتابانو طبعا الله فضل وکړو طبعا الله فضل کړی دا چې شپږ صفاتونه بچا کې پیدا شي او دې کوم صفات دا چې الله له چا سره مینه وکړي دا ډېر لوی کمال دی دا ډېر لوی حال دا ډېر لوی مقام دا چې یو انسان سره الله مینه وکړي یا الله په شان ذات خالق او مالک د کائنات له چا سره مینه وکړي نو انعام اولینه یا ورونو الله انعام کله کوي چې کله انسان کې اهلیت پیدا شي دویم صفت دارا چې د انسان د الله سره مینه وي آرام کړی الحب جانبین والبغض هكذا دا محبت د دوه طرفونو نه وي کچې یو طرف نه محبت چاوي بل طرف نه وي دا محبت نشي دا الله انسان سره کله مینه کوي چې کله انسان د الله سره مینه وکړي نو بیا د الله محبت هغه ډېر وچل نبی صلی الله علیه وسلم باندې الله نه سوال وکړ چې یا الله تاسو محبت دې ما پر راکړي واچي اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك دا مسنون اذکار کې موږ یا الله لتعالى محبت سوال یا پر دې کې تا محبت راوچو الله دې سوال حبك وحب من يحبك یا الله دې هغه محبت عام دې په لکه واچي چې هغه له سره محبت الله زګه دې خلک دې کانو چې په لکه مين راشي دا الله نعمت زګه دې خلک چې دا وایي ملګرتیا او محبت دا وایي سره مینا دا دې پیدا شي دا دې الله سوال وکړه ځکه نیکان خلکو متعلق دي چې نیک انسانان دا چاته منزل راځي کولای نشي خو دومره چې منزل اساني او د نیکان خلکو مثال درناله چې صحیح موږ منزل خو نشي راځي کولای او دا سفر سره اساني الله تعالی دې بدر دې الله تعالی قرب دا اساني ځکه رسول الله فرمایي وحب من يحبك الله چې تاسو د جامینه د خپل محبت دې په لکه راوړل وحب عمل يقربني الى حبك يا الله هذا عمل چې په هغه باندې الله تعالی دې ذکر کیږي د امینه مې په لکه راوړل او دریم صفات دا د الله فضل چې نبی صلی الله علیه وسلم دا مؤمنانو د پاره په انسان په لکه نرمي پیدا وشي مؤمنانو باندې نرمي د مؤمنانو قدر کوونکی نو تاسو سره چې دا د الله د فضل والا انسان دا د مؤمنانو مقابل د ځان باندې نه غړل مؤمنانو د ځان کړه کول دا وسره نرمي کول دا د مددونو د الله فضل الله دا انسان باندې الله فضل کړی او څلورم صفات د الله د فضل لاره چې چا کې دا پیدا شو چې د کافرو مقابله کې صحوي د کافرو مقابله کې پر لږی بول د کافرو سره دوستاني کوي دا صفات چې چا کې پیدا شو دا انسان دا چې د باندې الله پر فضل کوي ځکه د کافرو سره د څومره بول او باندې الله په دین باندې کوي چې د کافرو سره څومره نرمي دا وایي نقالي دا وایي تهذیب دی خوبي دا وایي چار و چلن دی خوبي دا وایي شان و شوکت دی خوبي نو د اسلام مینه ولې په لکه کوي اسلام مینه ولې نه وځي بیا والله د نبی داسې وخت کې راشي سړی بالکل ایمان ته خارج خطر لري د کافرو د مینه دومره زیاته شي نو د کافرو په لکه کافرو ته بغض ساتل کفر بد ګڼل کافران بد ګڼل دا چې چا کې وي نو باندې الله فضل کوي او پنځم صفات پکې دا چې یجاهدون فی سبیل الله جهاد دی الله په لار کې کافرانو سره دی الله د دین د دشمنانو سره جهاد چې چا کې وي دې سره باندې الله په فضل کوي الله په باندې خپل رحم کوي او شپږم صفات چې چا کې الله پیدا کی د شپږو صفاتو کې هغه صفات دا چې د حق په مقابله کې د حق په ویلو کې د حق
چا د ملامتۍ پروا نه لري دا صفت چې چا کې پیدا شو دې انسان باندې الله خپل فضل کړی ابو ذر رضی الله عنه فرمایل چې ما د خپل حبیب خپل دوست رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړو یو څو خبرو امر پای کې دا وامرني ان اقول الحق وان كان مرا چې ما د نبی دا امر کړو چې حق خبره کوه اگر کدا ترخلي حق خبره په خلکو ترخلي او تر حق بیانوا چې حق بیانوي وان كان مرا اگر کدا ترخلي او بل راتداري چې ولا اخاف لومة لائم د چا د ملامتۍ پروا نه کوله ورونو نن موږ ډېر دین په دې باندې پاتې شول چې دا خلک موږ پر څه ویل